الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم تر هغه ساعته دا دنیا الله نه ختموي چې تر څو انسانان په مځکه ژوندي نه ننوتلي، تر څو پر انسانانو باندې ډبرې چې دي هغه نه اورېدلې. صحیح شو؟ د باران په شکل کې به د باران رقم ډبرې به ورباندې اوري او صورتونه به الله رب العزت واخلي، رنګ به د انسان نه وي. بیا چې خاص کر سړی مړ شي رنګ یې کم ځای ته ورسېږي، د کتلو نه وي. وجه څه ده؟ الله رسول فرمایي وجه دا ده چې زنانې به پر زین باندې سپرېږي، پر اسانو به زنانې سپرېږي. دا هغه وخت خبره وله، هغه وخت خبره وله. په و زمانه کې و ډرایوینګ به کوي، زموږ په معاشره کې اوس هغه ترقي یافته وطن و علاقه هغه بلل کېږي چې زنانې په خپله موټر چلوي. زنانه دې دپاره دا موټر وچلوي، دا جاز وچلوي، دې دپاره ده الله دې دپاره پیدا کړې ده. الله رسول خو فرمایي د زنانې د ادې تر پښو لاندې ستا جنت دی، جنت تا راواخیستله، تا په نادرا کې ولګوه، په پاسپورټ کې ولګوله، پر چیک پوسټو دې ولګوله، پر هغه پیایو په نور جازو کې د ایروسټس دې جن جوړه کړله. ټیک دی صحیح دی، یو ځای د زنانو د تلاشي دپاره څو زنانې کښېنولې دي، ټیک ده صحیح ده. یا په نادرا کې تا کښېنولې د زنانې راځي زموږ د پښتنو هغه وه یار د نارینهو د خوا تصویر نه اخیستل کېږي، زنانې دې واقع صحیح ده. لیکن دا څه معنا ده چې زنانه د نارینه تصویرونه اخلي، نارینه د زنانې تصویرونه اخلي؟ الله رسول فرمایي دا زمانه را روانه ده، دغه زمانه را روانه ده. زنانې به د الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم یې د اسمانه به ډبرې داسې ورباندې راوري لکه باران، او رنګونه و چهرې به الله ورمسخه کړي لکه د خنجرانو د بزوګیانو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زنانې به پر اسانو باندې سپري، زنانې به موټران چلوي، جازونه چلوي، ټرینونه چلوي، بسانو غټ غټ ټرکان به چلوي. دا د الله رسول فرمایي حق خبره ده. د الله رسول فرمایي د راسته قیامت نه راځي چې ما څه خبره کړې ده هغه رښتیا سوې ده، ما څه ویلي دي هغه رښتیا سوي نه. دا د الله رسول فرمایي وایي ښځې به عامې سي چې هغه به موټران چلوي د نن زمانې مطابق، غزلې به وایي، غزلې به وایي، او د دروغو ګوایانې به ډېرې سي، نر د نر، ښځه د ښځې دپاره کافي سوله. الله اکبر، استغفر الله. تبوا محمد رسول الله پرون ماښام دا بیان کړی دی. و موږ ته موږ خو پښتانه یو د جنت ټکټ هم ګرځ موږ سره دي، او پنجابیان موږ ګردو ژخیان بولو، روزې نه نیسي، لمونځونه نه کوي. تر اوسه پورې یو پنجابي د خپلې خور حق نه دی خوړلی، تر اوسه پورې یو پنجابي ورس پوښتنه وکړي. موږ لمونځونه هم کوو، حقونه هم خورو، روزې هم نسو، قبضې هم کوو. دا نه سره کېدلی سي؟ نه سي کېدلی. او عجبه دا ده پر ځانو مې د جنتیانو خیال هم راځي. الله اکبر.